السلام علیکم دوستانو. په ټیک ټاک باندې په لایو ویډیوګانو باندې زیبا ګل، سندل خټک او نورې داسې کومې ټیک ټاکرانې چې دوی په کومه طریقه پیسې ګټي او په دې کې اوس یو څو نورې هم پیدا شوي. نو نن به تاسو سره یو داسې ویډیو شریکوم چې دوی په کومه طریقه باندې د خپل جسم نمایش کوي، خپل ځان خپل وجود خلکو ته ښایي، تر اخره راسره پاتې شي. زیبا ګل چې ده دې اوس ځان هم کمزوری کړی د قدربنو. په ټیک ټاک باندې دا خلک چې دي د خپل جسم نمایش کوي، دوی د ډبل ټیپ په نوم باندې د خلکو نه مختلف قسم ګفټونو باندې پیسې وخي، یعنې هغوی ته وایي چې موږ ته ګفټینګ وکړئ، ډبل ټیپ ووهئ، دا وکړئ، هغه وکړئ. خو یقین وکړئ چې دې کارونو د پښتنو بیړه غرقه کړله، پښتانه وشرمول، په ټوله دنیا کې پښتانه په شرمونو وشرمول. دا خلک چې دي د خپل جسم نمایش کوي او خپله کومه بې عزتي چې ده د هغې هم خیال نه ساتي، د پښتنو د بې عزتۍ هم خیال نه ساتي. صرف په دې کې دي چې دوی په دې طریقه باندې پیسې وګټي، خپل ځان مشهور کړي. نو ټولو پښتنو ته وایم چې دا خلک مه فالو کوئ. زیات خلک موږ ته میسجونه هم کوي چې د دوی ویډیوګانې را سره شریکې کړه. نو دوستانو، د دوی ویډیوګانو کتلو ته هېڅ ضرورت نشته. د دوی کار بېهودګي خورول دي. الله پاک دې دوی ته هم هدایت وکړي او موږ ته